سلامونه ملګرو. تیر ورځ ما یو ورور ته یو فورمه ډکوله. نو د فورمه کې د میرمنې نوم هم پوښتنه شوې وه. نو ما ته وویل چې ستا د میرمنې نوم څه دی؟ دی لږ وخوځېدو راوخوځېدو. دی ما ته وایي چې څه دې خوښه یې هغه ور ولیکه. ما ورته ویل ورور دا زما د خوښې خبره نه ده. کوم نوم چې تا دلته په کیس کې ورکړی، کوم نوم چې تا مخکې په نورو فورمو کې لیکلی، هغه نوم راته واخله. دی بیا لږ وخوځېدو راوخوځېدو. دی شرمېدو، دی د خپلې میرمنې نوم یې نشو اخیستی. نو ده ته ما ویل که چېرې ته ما ته د خپلې میرمن نوم وانخلې نو زه دا فورمه تا ته نه ډکوم. که چېرې تا سره په لیکلي ډول باندې دغه نوم یې ما ته را زه به یې ولیکم. که چېرې تا سره یې تذکیره یا پاسپورټ یې، ده سره هېڅ داسې څه نه وه چې هغې کې د میرمنې نوم لیکلی شوی او ما ترې کاپي کړی و. نو اخر ما ده ته وویلې چې زه دغه فورمه تا ته نه ډکوم تر څو چې ته ما ته خپله د خپلې میرمن نوم وانخلې. ولې دی شرمېنه و، ده ما ته د خپلې میرمن نوم وانخیستو او دی همداسې